محترم اڅکزی به د پښتو پرمختګ کې د ډیجیټل ټکنالوژي کارولو اغیز په باب خبرې وکړي. ټول دوستانو ته سلامونه وایم. خورکی که تاسو اجازه وي زه به تر مقالې تیر سم په لنډه توګه به دغه خپلې پروژې دوستانو ته چې ویني معرفي کړم او هغه مقالې به بیا وروسته خپروو. نو که تاسو اجازه وي زه به دغه خپل سکرین د هغو دوستانو سره شیر کړم چې دغه دوې پروژې نه پیژني. نو بالکل مې خوښه ده اڅکزی صاحب، مهرباني. دوستانو د قاموسونه ټکی کام په نوم باندې پروژه ما تقریبا 18 کاله تر مخه شروع کړه. خبره له دې شروع سوه چې یو هغه وخت کې زه تر دا اوس لا ځوان وم، تقریبا 20 کاله تر مخه یو المانی استاد و، پوهنتون کې استاد و. په یوه غونډه کې ما هغه د ځوانۍ د احساساتو له مخې پوښتنه ځینې وکړه چې په المان کې د پښتو تدریس ولې نه کیږي، ولې موږ انسټیټوټ نه لرو د نورو ژبو دا سته. بیا هغه راته ویله چې په پښتو کې مواد تقریبا هیڅ دي د هغو خلکو لپاره چې غواړي د پردۍ ژبې په توګه د نوې ژبې په توګه پښتو زده کړي، حتی تاسو یو معیاري قاموس لا نه لرئ. ګرچې دا کیدای شي د استاد خبره بل رنګه راته کړې وي، خو ماته یو رنګه پیغور ښکاره سو، پیغور راته معلوم سو. بیا ما د ځان سره فکر وکړی چې زه څنګه کولی سم چې دغه تشه ډکه کړو. بیا ما دغه قاموسونه ټکی کام شروع کړی. اوس دم ګړی الحمدلله 44 قاموسونه موږ آنلاین لرو چې تاسو یې دلته وینئ. دغه قاموسونه ټکی کام دغه لیست دی د هغو قاموسونو چې آنلاین دي. په هغه کې یوه ژبه یې همیشه پښتو ده او هغه دویمه ژبه یې بله ژبه ده. په ټولیزه توګه 1,100,000 لغاتونه ژباړل سوي دي او د دې ترڅنګ موږ یو اندروید اپ هم لرو چې څوک یې په وړیا توګه ډاونلوډ کولای سي او کارولای سي. او دلته چې څوک راسي که غواړي چې لټون وکړي، دلته موږ هغه لغات ورکوو او بیا لټون کوو او بیا دلته راته ښیي چې څو ځله دغه لغات وموندل سو. په دغه قاموس نوم دی، بیا په دغه انګلیش پښتو کې 3 ځله وموندل سو او داسې نور. بیا چې موږ کلیک پر وکړو لاندې پریویو راته ښکاره کوي دغه چې بیا کلیک پر وکړو موږ ته بشپړه لغات معنا راشي. او د دې ترڅنګ پر دغه پاڼه باندې د ژبپوهنې سره تړلي، قاموس پوهنې، متن پوهنې سره تړلي مطالب خپریږي. اوس دم ګړی ما د پټې خزانې په تړاو د لیکونو یوه لړۍ پیل کړې ده چې د کندهار پوهنتون څخه استاد خلیل الله سروري صاحب او ځوان محصل شمس آریان زیات کارونه دغه په غاړه اخیستي دي، هغه خپروو. نو دا قاموسونه ټکی کام دی چې ورباندې د دې وروسته هم کار روان دی چې لا غني سي، لا زیات قاموسونه پکښې آنلاین سي. دویمه پروژه چې ده چې پر ما باندې شخصا ډېره ګرانه ده، راته زیاته مهمه ده، هغه د کوچنی ټکی کام پروژه ده. په دغه پروژه کې تر مخه پر دې بحث وسو چې پښتو ولې ژوندۍ پاتې ده. پر دې باندې بحث وسو چې پښتو په اصل کې په عملی ژوند کې موږ ته څه نه راکوي. حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ اکثره ماشومان مو پښتو درس وایي، په مکتب کې وي، ښوونځي کې وي، په پردۍ ژبه باندې ښوونځي هغوی لولي. کوم وخت چې موږ ولیسې ته ولاړ سو، پوهنتون ته ولاړ سو، هلته هم اکثره وخت په پردۍ ژبې باندې موږ درس وایو. کوم وخت چې کار ته ولاړ سو، په کار کې هم پښتو چې دا هغه زموږ د کار ژبه نه وي. نو په ښه توګه د یوې ژبې د ژوندۍ پاتې کېدل، یو لکه استاد یون صاحب ویل چې پښتو ژوندۍ ده، پوښتنه یې وکړه چې ولې ژوندۍ ده. باید موږ دا پوښتنه مطرح کړو چې ژوندۍ خو ده، خو دغه معیار صرف چې څوک ساه اخلي، نور نه لاس شوري نه پښه شوري، آیا هغه ژوند دی؟ نو د دې لپاره چې دغه حالت تغییر سي، باید موږ د ماشومانو په وړکتوب لا د پښتو ژبې سره د هغوی مینه ور پیدا کړو. پښتو باید هغوی ته یو شی ورکړي چې د هغوی ساعت په تیر سي، زده کړه پکښې وکړي. د همدغه خبرې د عملي کولو لپاره ما څو کاله تر مخه د کوچنی ټکی کام پاڼه جوړه کړه. دلته چې دی غږیز اودیوي
متن کې دغه دي مطالب دي چې لوستل کی څوک لوستلای شي څوک پکې کې لټون کولای شي بعضی فلیپ کتابونه دي پکې کې دا ټول ویډیوګانې دي چې څوک کلیک پر وکي بیا وريځي نو دغه کوچنی ټکی کام دوستان چې کوم څوک ګوري موږ تاسو همیشه زیاتې ګیلې کوو زه خپل شخصا د ګیلو طرفدار نه یم زه د نیوکو طرفدار نه یم زه د دې طرفدار نه یم شخصا چې موږ تاسو همیشه له بل څخه غواړو ل دې څخه در مخه چې موږ له نورو خلکو څخه خواهشات ولرو له نورو خلکو څخه غوښتنې ولرو پر نورو خلکو نیوکې ولرو اول باید موږ د خپل ځان سره حساب کتاب وکړو چې په فردي توګه ما څه کړی دي استاد صاحب یونویل چې 50% دغه سي پښتانه دي چې هغه د پښتو ضد دي او موږ باید هغه قانع کو زه وایم چې دغه څخه یو قدم تر مخه باید زه د خپل ځان سره سوال او جواب وکم چې ما په خپل شخصا د پښتو لپاره څه کړی دي او هغه تر ټولو لومړی بنیادی شی چې دی هغه دا دی چې آیا زما پښتو زده ده کنه کمینه د زده خو باید زده کړم کمیزدا د باید زه خبرې په وکم د هغه وروسته هغه شی چې لدې مخکې چې زه پر نور نیوکې وکم یا ل سیاسيونو څخه یا ل پردو څخه یا د خپل څخه غوښتنه وکړم زه باید ځان څخه غوښتنه وکړم چې آیا په کور کې ما خپل اولاد ته پښتو ورزده کړې ده کمینه د ورزده کړې نو کومش تاسو وغواړو هر یو کس په مش تاسو کې که هغه پیسادار دی که هغه بډای دی که مسکین دی هر څوک دغه امکان لرو چې موږ په عمل کې یو څه وکړو زه وایم چې موږ همیشه باید له نورو څخه ونه غواړو حقیقت دغه دی چې موږ ډیر شاته پاتې یو نه موږ باید په دې ځان همیشه خوشاله وساتو چې 15000 کلن تاریخ لرو نه موږ په دې باندې وویاړو صرف په دغه ویاړ باندې صرف په دغه خبرو باندې په عمل کې هیڅ نه کیږي موږ ډیر شاته پاتې یو صفر نه بلکې په منفي کې روان یو که د علم راواخلو که هنر راواخلو نړیواله سطح به پریږدو موږ تاسو د سیمې په سویه کوم ستوري لرو د علم په ډګر کې موږ تاسو همیشه د اسلام لپاره جنگونه کړی دي او ابر قدرتونه مو مات کړی دي پښتنه دا ده چې موږ تاسو په اسلام کې کوم داسې عالمان لرو کوم دغه کتابونه لرو چې هغه واقعا د اسلامي نړۍ لپاره د امت لپاره ستوري دي نو زه نور د خپل خبرې را لنډوم ټول هغه ځوانانو ته به مې چې تر ما کشران دي یا زما د عمر دي هغوی ته به مې وړاندیز دا وي چې موږ تاسو باید خپل وخت ضایع نه کړو د دې مخکې چې زنده‌باد او مرده‌باد وایو څوک چې محصل دی پښتون دی هغه باید خپل تحصیل ته توجه وکړي که ته ښه تحصیل وکړې ستا څخه کارپوه جوړ سي دا یو پښتون دی چې هغه کارپوه کیږي ستا په زنده‌باد او مرده‌باد او دلته راووځه او دا شی مات کا او دا بیرغ پورته کا هغه د ستا ولسته د ستا ژبې ته هیڅ په لاس نه ورځي هغه څوک چې تجار دی هغه باید ښه تجار اوسي هغه څوک چې پلار دی هغه باید ښه پلار اوسي دغه خپل شخص څخه باید موږ د پښتو او پښتنو رغونه شروع کو او هغه هم داسې نه دا داسې دی لکه یو محصل چې دی هغه ټول سیمسترونه په خوب تیر کړی وي او امتحانونه رانږدې وي هغه مجبور دی چې تر نورو به زیات زحمت باسي داغه سي د ازموش تاسو ولس چې دی پښتانه چې دی هغه باید د ګیلو پر ځای هغه باید په خپل ګریوان کې وګوري او لځان څخه د پښتنه وکړي چې موږ شخصا څه شي کولای سو چې شي مو کولای سوای او کومه ګټه رسولای سو په عمل کې نو زه خپل خبرې دلته را لنډوم د دوستانو له حوصلې څخه یو نړۍ مننه کوم قدرمن اتکزی صاحب خوږې خبرې مو وکړې او زه ستاسو سره شخصا یعنی د خپل نظر چې وایم بالکل هم نظر یم چې مونږ باید هڅه وکړو چې خپل دغه ژبې ته څه کوو او که خپل متنوي کړي نو توقع له نورو نه زموږ د خوانه بالکل بې ځای ده ډیره مننه